بسم الله الرحمن الرحيم. نن مشتاسي إن شاء الله تعالى مشتاسي يو پیش وایه یو مزور وایه او یو مزیر وایه یو حرکت مشتاسي ولیدي چې یو حرکت کشیږي نه که تاسې کش کې ورې بل د مد توري ورسره اضافه کیږي هغه به زموږ تاسې راتلونکي درس وي ان شاء الله تعالی موږ تاسې دا اوازونه ډېر لنډ جوړوو. اوس به دغه ځای څخه به شروع کړو. یا زور یه، ها زور ه، با پیش بو، یه ه بو، یه ه بو، صاد پیش سو دا درون توری دی، ح پیش حو، ف دا د پیو پر رقم نوایو، ف زیر فی، سو حو فی، سو حو فی، ح پیش حو، با پیش بو، کاف زیر کی، حو بو کی، حو بو کی، کشوینه حو بو داسې نه کشو، حو بو کی. را دلته درنه ادا کیږي پیش لري. موږ تاسې ویلي چې را که پیش ولري او زور ولري نو بیا درنه ادا کیږي. دلته موږ تاسې درنه ادا کوو. را پیش رو، با پیش بو، عین پیش رو، رو بو رو، رو بو رو. درې سره پیشونه دي، یو اواز هم تر دا بل نه اوږدوئ. کوښښ وکړئ چې په یوه لکه په اندازه یې وساتئ. رو بو رو. را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رو سو لو، رو سو لو. دا ټول د قرآن کریم توري دي. تا زور ته، زا زیر زی، را پیش رو، پیش لري درنه ادا کیږي. را ته زی رو، ته زی رو. همزه زور ا، عین زیر عی، ضا د ژبې پر سر ادا کوو. خپل دا دوه غاښه د ژبې پر سر کښېږدئ یا ژبه مو د لوړو غاښو او د لاندې غاښو ترمنځ راوباسئ. خوله موږ تاسې د هوا ډکوو، یعنې د ژبې اخره نرم تالو ته پورته کوو. ضا درنه ادا کوو. ا عی ضو، ا عی ضو. خ هم دروند توری دی. خ زور خ، با پیش بو، ف زور ف، خ بو ف، خ بو ف. دغه ف هم لکه ما چې تاسو ته ضا ویله، دا هم د ژبې سر به مو د دواړو غاښو د لوړو لاندې غاښو ترمنځ راوباسئ، د ژبې پر سر بیا ادا کړئ. دغه ث به د سین او د صاد د اواز په رقم نه ادا کیږي. خ بو ف. میم پیش مو، نون زیر نی، عین زور ع، مو نی ع، مو نی ع. واو پیش وو، جیم زیر جی، دال زور ده، وو جی ده، وو جی ده. دغه به په او نه وایو. دا چې موږ تاسې اکثره وخت دا واو دا ها یا اکثره خوند یې د حمزه په اواز وایي. یا پر هر توري چې هر حرکت وي د هغه توري اواز به یا په زور ویل کېږي یا به په زیر ویل کېږي یا په پیش ویل کېږي. لکه دلته چې موږ تاسې واو ادا کوو. وو جی ده. لام پیش لو، عین زیر عی، نون زور نه، لو عی نه، لو عی نه. ح زور ح، سین پیش سو، نون زور نه، ح سو نه، ح سو نه. قاف پیش قو، قاف دی چې موږ تاسې غټ قاف ورته وایو، په ستوني کې ویل کېږي. دا د ژبې اخره او د حلقې ژبې سره یو ځای کېږي، سره موښت دی. قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زور له، قو تی له. کله چې موږ تاسې قاف دروند ادا کوو، دا تا باید درنه نه کړو ادا. قو تی له،
قو تی ل ف پیش فو عین زیر عی لام زور ل فو عی ل فو عی ل همزه پیش او ف پیش فو قاف زیر قی او فو قی او فو قی کوشش کوو چې کشن کو او فو قی داسې نه وایي لنډ اوازونه او فو قی دا په پوم نه وایست دا فا ده پی نه ده سین پیش سو قاف زیر قی طا زور طا سو قی طا سو قی طا دلته که تاسو ګورئ سین باریک دی دا په سو وایو قاف درندی طا درنه ده سو قی طا ذال پیش ذو کاف زیر کی را زور را درنه ده کو ذو کی را ذو کی را دال پیش دو عین زیر عی یا زور یا دو عی یا دغه د عین سر دی دغه لاندې ته د یا ده د عین و یا سره مشتي دي دغه اولین زیر چې راغلی دا د عین دی دغه زور چې د یا پر سر دی دا د یا زور دی څنګه وایي دو عی یا دو عی یا نون پیش نو فا زیر فی خا زور خا نو فی خا نو فی خا کاف زور که دلته دغه کاف ته دا که ستاسې ورته پام دی در اوسه پورې موږ تاسې درې توري ویله دلته دا که وګورئ دا 4 توري دي کاف که موږ تاسې په الف سره ولاړ کو لکه موږ تاسې وایي کاف زور کا دغه رقم وي مګر دلته چې په دغه بل توري پورې مښتي دي دا بیا الف نه دی دا بیا همزه دی سیسو انشاءالله دا کاف زور که کاف زور که دغه پر مښتي چې دی دغه لام دی دغه یې زیر دی لام زیر لی دغه میم دی دغه یې زور دی میم زور م تا پیش تو دغه تړلې تا ده موږ تاسې 2 رقمه تیګانې لرو یو دغه رقم دی دغه دوهم لیک ته تاسې دلته وګورئ دغه ځای ته چې دغه 2 ټکي لري او خانه لري او که ګر سره یې موږ تاسې جلا وکاږو بیا دغسې نوشته کېږي زه به دلته درته وکاږم داسې نو دلته دغه ده دا تړلې تا ده دا تړلې موږ ته هسې 2 تیګانې باید سره وپېژنو دا تړلې تا یوازې د یو توري په اخره کې راځي په منځ کې نه راځي که په منځ کې راسي دغسې د خانې په شکل به راځي لکه دلته چې ده لکه دلته نو بیا راځو سبق ته کاف زور که لام زیر لی میم زور م تا پیش تو که لی م تو یو اواز هم نه اوږده و که لی م تو که لی م تو دا 4 توري کلمه وه یا لغات و او دا نور چې وه در اوسه پورې موږ تاسې 3 توري ویله همزه پیش او خا زور خا را پیش رو او همزه نه درنه و او خا رو خا رو خا هم درنه ده را هم درنه ده او خا رو قاف درندی په ډکه خوله وایو قاف پیش قو را زیر ری همزه زور ا که تاسې دلته وګورئ د همزه پر دا چوکۍ باندې ناست دی دا د همزه چوکۍ ده دلته دا یا نه ویل کېږي دا یا چې په قرآن کریم کې ټکي ونه لري هغه یا ویل کېږي نه نو دلته حمزه د خپل ځان دپاره چوکۍ کړې ده څنګه یې وایو قوریه قوریه نه وایو قوریه
سین پیش سو، همزه زیر ای، لام زور ل، سو ای ل، سو ای ل، واو زور و، ها پیش هو، واو زور و هو و هو و، ح پیش حو، شین زیر شی، را درنه ده، را زور را، حو شی را، حو شی را، ح باریک توری دی، شین باریک توری دی، را درنه ده، زور لري. نون پیش نو، ذال که ستاسو په یادېږي اول ضا راغلې وه، دلته زه درته دغه ضا او بل موږ تاسې ثا وویله او ذال. د ذال د دغه درو سرو مخرج یو دی. ثا د سین و د صاد په رقم نه وایو، د ژبې پر سر یې ادا کوو. دا خپل دوه غاښه د ژبې پر سر ایږدو. ضا او د ذال ترمنځ د دغو دوو تورو ترمنځ بیا فرق دا دی چې یو رقم ادا کېږي، مګر ضا دروند توری دی، دا په ډکه خوله ادا کېږي دغه توری. او ذال چې دی دا بیا باریک توری دی، د ژبې پر سر باندې ادا کوو. یا داسې کوو چې د ژبې سر مو د لوړو غاښو او د لاندې غاښو ترمنځ راویستی، د خپل د مخ دوه غاښه پر د ژبه باندې کښېږدي، نو بیا بیخي ډېر اسانه ادا کېږي انشاءالله تعالی. بیرته راځو سبق ته. نون پیش نو، ذال پیش ذو، را زیر ری. باریکه ده، دغه د دال ګمان په ونه کې دا را ده، را زیر ری. دلته موږ تر اوسه پورې رو وایه، ر مو وایه، درنه مو ادا کول، مګر دلته را زیر لري، دا باریکه ادا کېږي. نو ذو ری، نو ذو ری، نو ذو ری. کوشش وکړئ چې ذال د ژبې پر سر ادا کړئ. نو ذو ری. یا زور ی، عین. عین که جلا کښل کېږي یا په سر کې د توري کښل کېږي، په دغه شکل کښل کېږي. ګوره دلته د عین سر دی، په یا پورې موښتی دی. او که عین په اخر کې راسي، پر اندازه راځي، لکه مو نی ع ته وګورئ او رو بو عو ته وګورئ، مګر دغه عین که په منځ کې د دوو تورو راسي، په دغه شکل کښل کېږي، دا عین دی. یا زور ی، عین زیر عی، دال پیش دو، ی عی دو، ی عی دو. کاف چنه کاف دی، کاف پیش کو، تا زیر تی، با زور ب، کو تی ب، کو تی ب. قاف پیش قو، ضاد زیر دی، یا زور ی، قو غدی ی. دا ضاد د ژبې په اړخ کې ویل کېږي، د عقل د غاښ ته نیولې، بیا در زامې در اخري غاښ پورې د ژبه پورته کېږي د لوړو غاښو ورویې ته، که په اکثره خلک یې په چپه طرف کې وایي، اکثره په راسته طرف کې وایي، اکثره ټوله ژبه پورته کوي. دا د ژبې دواړه اړخونه. دا به انشاءالله تعالی یو ورځ موږ تاسې کار پر وکړو. نو قاف هم دروند توری دی، ضاد هم دروند توری دی، یا باریک توری دی. قو غدی یا، قو غدی غدی. دا به د دال قو دی یا به هم نه، د دال پر رقم باندې، او قو زی یا به هم نه، د په ضا په زی په اواز نه وایو. په قرآن کریم کې معناوي اوري، بیا یې وایو قو غدی یا، قو غدی یا. قاف پیش قو، دال زیر دی، را زور را. دلته را درنه ده، قو دی را. که ستاسو ورته پام دی، قاف دروند دی، دال باریک دی، را بیا درنه ده. قو دی را، قو دی را. اوس بیا زه یو روان درته وایم. ی ه بو، ی ه بو، سو حو فی، سو حو فی.
حبوكي حبوكي ربع ربع رسل رسل تزر تزر أعظ أعظ خبث خبث منع منع وجد وجد لعن لعن حسن حسن قتل قتل فعل فعل أفقي أفقي سقط سقط ذكر ذكر دعي دعي نفخ نفخ كلمة كلي دغه د کاف وروسته لام دی كلمة كلمة أقر أقر قرئ قرئ را باریکه ده قرئ دغه یا چوکۍ ده یوازې حمزه وایي قریه نه وایي قرئ یوازې حمزه ادا کوو دغه یا چې ټکي ونه لري په قرآن کریم کې به داسې ډېرې تاسې ته راسي اکثره وخت حمزه یا چوکۍ کوي او یا چې ټکي ونه لري په قرآن کریم کې ویل کېږي نه سئل سئل وهو وهو حشر حشر نذر نذر يعد يعد كتب كتب قضي قضي قدر قدر دلته که تاسو وګورئ ضاد هم زیر لري او دال هم زیر لري په اوازه کې څونه ډېر فرق دی دا داسې وایي قضیه او دا وایي قدي قدي دی دا دال دی یوازې قدر الحمدلله الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته اسانه کړي دوی لیکي په ګروپ کې سره تېروو انشاءالله تعالی په دې خاطر باندې چې اوس یې ریکورډ نه کوم بیا زما څخه ریکورډینګ پاتې سي ولې کلاسونه شروع شوله وخت نه ورته پیدا کېږي الله سبحانه وتعالی دې ستاسې ته اسانه کړي الله سبحانه وتعالی دې ستاسې په زړو کې وساتي نو انشاءالله تعالی زه به ریکورډینګ بند کړم دا دوی لیکي به موږ تاسې سره تکرار کړو